السلام علیکم ورحمت الله وبرکاته. ایاک نعبد و ایاک نستعین. په دې هیله چې تر دې دمه د صحت او عافیت په لباس کې ملبس یاست. خوږو دوستانو، مخکې له دې نه مونږ په 15مه جلسه کې په فونولوژي باندې خبرې کړې وې، خو د بعضې دوستانو ملګرو په غوښتنه باندې چې استاز که ستاسو مهرباني وي په ابتدایي برخه کې تاسو د انګلیسي حروف د پښتو د معادل سره کار وکړئ، نو د هغې په غوښتنه باندې مونږ رالو نن په 6مه جلسه کې د انګلیسي الفبا معادل په پښتو ژبه کې څنګه مونږ کولی شو چې د انګلیسي د الفبا توري په پښتو ژبه کې معادل ولیکو او یاد کړو، چې تر څو زمونږ د پښتو لیکنه یعنی نومونه یا داسې نورې کلمات چې په انګلیسي ډول مونږ لیکو هغه ته آماده شو. نو خوږو دوستانو، راځو د الفبا تورو ته چې اول د ا حرف ته راځو. د ا توري ته تلفظ مخکې ویلو چې ا غټ شکل یا غټ حرف په دې شکل او کوچنی په دې شکل ا نومو او د الف زر ا او عین زر ا لپاره استعمالیږي. یوازې د صامت یا د خاموش د غلی الف او عین لپاره نه استعمالیږي، د الف زر ا او عین زر ا لپاره استعمالیږي. لکه دلته چې مونږ یو نوم ورکړی دی احمد. احمد په احمد کلمه کې ګورو دوستانو چې ا د الف زر ا لپاره استعمال شو او دلته ا د زبر د پاره چې د میم د پاسه د زوار یا د زبر کلمه جوړ دی شي، نو ویو چې احمد. به یو دوستانو چې ا د عین زر ا لپاره هم استعمالي، لکه د الف نوم کې د عین زر ا لپاره مونږه د ا حرف استعمال کو. راځو دوستانو د بی حرف ته چې بی یو بېغږه حرف دی او بېغږه توری دی، غټ بی په دې شکل کوچنی په دې شکل نومي بی دی او معادل د بې دپاره یوازې د بې دپاره که چېرته زموږ بې ضربه په کار وي، بې ضربې په کار وي، بې پیشبوم په کار وي، نو بیا موږ د واویل یا صدادار حروفو نه استفاده کوو. نو خوږو دوستانو، راځو د بابا کلمه مو لیکله چې بی ای نو ګورو چې بابا دلته د بې الف او بې الف غږ جوړ شو، د بی په واسطه سره د بی په واسطه سره د بی او د ای په واسطه سره د ای حرف جوړ شو. دلته ګورو لکه د بادام کلمه، د بادام په کلمه کې بی معادل د بی دپاره شو او ای معادل د الف دپاره او دلته دال د ډي دپاره همداسې نور. راځو دوستانو د سی حرف ته. د سی حرف په انګلیسي دپاره د انګلیسي حروفو دپاره د کاف او سین آواز ورکوي، خو د پښتو دپاره هیڅ کله غږ نشي جوړولی. بعضې دوستان د پښتو دري دپاره هم دا استعمالوي یا د عربي نورو ژبو دپاره، خو داسې نشي کیدی. راځو دوستانو د ډي حرف ته. ډي یو بېغږه حرف دی. ډي معادل د ډي غږ دی چې معادل په پښتو کې د دال یا د ډال حرف دپاره توري دپاره دی. لکه د دادا په کلمه کې ګورو چې د دال دپاره هم د ډي حرف استعمال کو، د دال دپاره هم د ډي حرف استعمال کو. بیا وایو دوستان یو بل مثال کې ډیوا. مثلا مونږ ویلو چې د دال او ډال دپاره استعمالیږي، نو په ډیوا کلمه کې ګورو ډال راغلی، نو ډال دپاره هم مونږ د ډي حرف استعمال کو. د ای حرف یو غږیز حرف دی، یو واویل حرف دی، ای غږ لري. نو دلته مونږ یو چې د ای حرف په پښتو کې د الف زر ای او الف د زر ای یا د عین زر ای دپاره استعمالیږي. لکه د احسان په کلمه کې د احسان په نوم کې ګورو چې الف زر ای پکار دی. د ایمان په کلمه کې ګورو چې الف د زر ای پکار دی او د عزت په کلمه کې ګورو چې د عین زر ای حرف دپاره هم د ای حرف نه استفاده وکړه. د اف حرف یو بېغږه حرف دی. د اف تلفظ کیږي د ف حرف دپاره، کومه ف چې په عربي کې مروج ده ف، د پ دپاره هیڅ کله نشي استعمالیدی. لکه د فرمان په کلمه کې یا د فرمان په نوم کې د ف ظرفه دپاره موږ څه استعمال کو؟ د اف ای حرف هم استعمال کو. یوازې د ف دپاره هم د اف حرف استعمال کو. که چېرته زموږ ف ظرفې په کار وي، ف هم په کار وي، نو دغه وخت کې موږ د حروفو واویل حروفو یا غږیز حروفو نه استفاده کو. د فضل په کلمه کې ګورو موږ څه ف په کار ده، خو زبر هم ورته په کار، نو اف ای هم دلته استعمال شو. دوستانو مخکې له دې چې اووم حرف یعنی د جی حرف ته راشو، که زموږ ویډیو در سره نوي لایک کړي همدا اوس یې لایک کړئ او در سره شیر کړئ تر څو چې نور دوستان ته هم ورسیږي. او که چېرته زموږ چینل ته نوي راغلي یاستئ نو زموږ چینل در سره سبسکرایب کړئ. راځو دوستانو د جی حرف ته.
د جی حرف یو بغږ حرف چې غټ حرف په دې شکل کوچنی وړوکی حرف په دې شکل نومي جی دی په پښتو کې د غاف حرف د پاره یا د ګ حرف د پاره معادل دی د جی حرف هم په دلته د ګل په کلمه کې استعمال کو چې د جی حرف د غاف د پاره استعمال شو او په ګومنس کلمه کې هم د ګ د پاره استعمال کو ملګرو د اچ حرف هم یو بغږ حرف دی چې غټ اچ په دې شکل کوچنی په دې شکل او نوم د دې سمبول اچ دی د اچ حرف د ه د پاره او ه د سترګې د پاره استعمالېږي لکه د حلیم په نوم کې د اچ حرف هم د ه د پاره استعمال کو د همدرد په نوم کې هم د اچ حرف د سترګې ه د پاره استعمال کو دلته یادوري کو دوستانو چې همدرد په اچ یو سره هم لیکل کیږي او په اچ ای سره هم ځکه د زبر دی خو بعضې وخت کې یو د پیش د پاره هم لیکل کیږي یا د پیښ د پاره راځو دوستانو د آی حرف ته آی هم یو بغږ آی هم یو صدادار یا غږ لرونکی حرف دی چې غټ حرف په دې شکل او کوچنی وړوکی په دې شکل دلته دوستانو ګورو په دې سور خط باندې مونږ لیکلي سوپر سکرپټ ډاټ دغه د آی د پاره د پاسه او د جې د پاسه چې کوم نقطه ده دغه د سوپر سکرپټ ډاټ په نوم باندې یادېږي د دې سمبول نوم آی دی او د یا د پاره د الف زر ای د پاره او عین زر ای د پاره هم استعمالېږي مثلا د کلمه کې ګورو د فرید په نوم کې د آی حرف د یا د پاره استعمال شو د احساس په نوم کې د الف زر ای د پاره د آی حرف د الف زر ای د پاره استعمال شو د عماد په نوم کې د آی حرف د عین زر ای د پاره استعمال شو دغه عماد کلمه بن کول شو چې وایو چې په ای سره هم لیکل کېدی شي او په آی سره هم لیکل کېدی شي کوم مشکل نشته عین زر ای په الف زر په ای سره هم لیکل کېدی شي او په آی سره هم لیکل کېدی شي راځو دوستانو د جې حرف ته د دې سمبول نوم جې دی چې کوچنی حرف په دې شکل او غټ حرف په دې شکل نوم جې دی معادل د جیم حرف دی مثلا د جمال په نوم کې د جې حرف موږ د جیم د پاره ولیکو د جلال په نوم کې د جې حرف هم د جیم د پاره ولیکل شو د کې حرف هم یو بغږ حرف دی چې زیاتره دوستان دا کاوي کا نه دی دا کې دی د کاف حرف سره معادل دی د کامران په نوم کې د کې حرف موږ د کاف د پاره لیکو او د کتاب په کلمه کې د کې حرف هم دلته موږ د کاف د پاره ولیکو راځو دوستانو د ایل حرف ته ایل هم یو بغږ حرف دی غټ حرف په دې شکل کوچنی په دې شکل نو می ایل دی د لام حرف د پاره معادل دی د ایل حرف د لالا په کلمه کې د ایل د پاره یا علم د لام د پاره او بهم علم د لام د پاره ولیکو د کابل په کلمه کې ګورو یا د کابل په نوم کې ګورو چې د ایل حرف هم د لام د پاره ولیکو راځو دوستانو د ام حرف ته ام هم یو بغږ حرف دی او ام معادل د میم دی د ماما په کلمه کې د ماما په نوم کې دلته ګورو چې د ام حرف هم د میم د پاره بهم ام د میم د پاره ولیکو د مامون په کلمه کې د مامون په نوم کې دلته ګورو دوستانو چې د ام حرف هم د میم د پاره ولیکو او بهم د ام د میم د پاره ولیکو نو خو دوستانو دا چې زموږ ویډیو ډیره غټیږي مخکې دنه چې موږ راځو په نورو برخو باندې کار وکړو دوستانو زوبا بل ویډیو ته په بل ویډیو کې کامل په دې موضوعګانو باندې کار کی یو لاندې یادوري کوم دا کوم معادل چې موږ ولیکل دا یوازې د پښتو د پاره دا معادل د انګلیسي د پاره نو کله چې موږ به فونولوژي ته ځو او د انګلیسي په لوبه باندې نور کار کوو نو بیا ان شاء الله دلته موږ معادل د انګلیسي حروف باندې کار کوو چې د انګلیسي حروف 100 وازونه لري کوم ځای کې تلفظ کی کوم ځای کې نه تلفظ کی دې برخه کې به کار کوو